پښتون ټول عمر په بهر هېوادو کې مزدوري کوي، اولادونه یې دلته بې سرپرسته، بې تعلیمه، بې سواده پاتې کېږي، کار نه لري، روزګار نه لري، بیا یې مجبوره کوي ماشینونه ورته ایښي دي، مدرسې ورته جوړ کړي چې هغه ټول مخصوصي کړي، ټول ترهګر جوړوي. بیا بېرته همدا ظالم کفري فوج د انګرېز همدا پاکستاني فوج یې بېرته بمباردوي، دغسې عملیات ورباندې شروع کړي، خپله یې وروځي، خپله شرایطو ته آماده کړي، بیا یې وژني. نو پښتون ته بیا نو له دې نه بد شرم پکار ده. نور څومره انتظار کوي؟ دا وخت را رسېدلی ده او وخت دغه دروغجن قرارداد د ګندمکو د ډیورنډ پوره ده، 21 کاله تېرېږي. نور موږ باید له نورو هېوادونو زده کړو، جرمني نه زده کړو چې څنګه شرقي جرمني او غربي جرمني یو دیوال منځ کې خپله بیلونه او کلنګونه او سوټکونه راواخیستل، دیوال یې ړنګ کړ او یو هېواد شو. موږ هم باید که له موږ سره نه یو ځای کېږي آزاد پښتونستان دې جوړ کړي او که له آزاد افغانستان سره یو ځای کېږي لوی افغانستان به جوړېږي. دا د دغه ملت په ګټه ده، تر څو به دا 90 میلیونه افغانان په اور کې سوځېږي او بې اتفاقي به هم په منځ کې همدغه ګوډاګیان، همدغه انګرېزانو، شرقیانو، غربیان اچوي، خپلو کې به هم جنګېږي او زوري کې به هم